د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د ملي شورا غړو یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو یې ملتیا کوله د یکشنبې په ورځ جلال آباد کې په کوز کونړ ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو د ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنیو غړو سره د خواخوږۍ په غونډه کې ګډون وکړ. هغه ویل حکومت په ټول توان دغه خونړۍ پیښه څیړي او تر هغې چې ولسي قناعت نه وي پیدا شوی دوی به شاته نشي. دولت ته وخت ورکړي چې موږ خپل تحقیقات سرته ورسوو. په دغه اساسو شیبو کې تاسو باید یو د بل په ګوته او نښه ونکړي، موږ ته فرصت ورکړي چې دا تحقیقات ترسره شي. د ننګرهار والي ورغلي پلاوي ته د معلوماتو وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دې ولایت کې ځینې کړۍ د تخریب هڅه کوي خو دوی مخه نیولې ده. ډېرې محدودې حلقې دي چې هغه تخریب کوي، نو تخریب دپاره ډېر قوتونه هم نه وي پکار، خو په هر صورت باندې زمونږ اداره ستاسې په حمایت باندې دې ته متوجه ده چې دښمن ټولې دسیسې شنډې شي او خپل د خاورې نه، د خپل وطن نه، د خپل ناموس نه، د خپلو خلکو نه دفاع وکړو. دا زموږ مشروع حق دی. د کوز کونړ د پیښې قربانیانو د کورنیو غړو هم د قضیې پر ژورې څېړنې ټینګار درلود. که لږ مخکې لاړ شم نو بد به تاسو ته ښکاره نه شم، والله که یزید باندې داسې کار شوی چې ما باندې په خیوه کې شوی او د حکومت په موجودیت کې. ګوره یوه خبره کوم، بیا نور وروسته والي صاحب هم ناست دی، ستاسې خاصه هیله د عدالت د پوښتنې او د خیوې دغه ولس چې دلته ناست دی هغوی زر څه کوي، ما داسې مې وکړه. څوک عام نشي کولی چې یو باصلاحیته هیئت زمونږ د تسلي دپاره مونږ ګوره زما دوی ګوره ادي مونږ ګوره دې خاورې ته ډېر خدمت کړی او چا نه موږ نه دی عارض. د ولسمشر لومړي مرستیال ولسونو سره د بیلابیلو ناستو ترڅنګ د غازي امان الله خان له مزاره هم لیدنه وکړه او د هغه په قبر یې د درناوي او عقیدت د ګلو ګېډۍ کېښودې. هغه ویل د غازي امان الله خان ناتمام فصل د پوره کېدو لپاره به کار کوي. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار.